السلام علیکم ملګرو، امید به کوم چې ټول به روغ جوړ یا د ژوند په مزو کې به او که روغ جوړ نه نو الله هم روغ جوړ کو موږ ته هم پکې دوا کوي. نو څنګه چې سحر وختي را پاسېدو نو اتره راځوی را پاسې راغلی وي ځای چې زه بوسله نو ما ورته وی دا خو لا ډېر زیات وختي دی. ویم راځه موږ ته خپل قسمت معلوم دی. मेरी तो किस्मत खराब है. देखा मेरी किस्मत. نو ما ورته بس ځای چیزونو دیږي به اوس موږ نور څه وکړو. خو ماشاءالله سر وختي و دا روډ ډېر ښکلی شین شین ښکارېدو، ډېر ښکلې مزه یې کوله. نو بس دلته کې مې دا بوجونه په شا راواړولو او په موټر سایکل باندې کېناستو. نو هغه مشران چې وی چې د کومې بلا نه خلاصېږي نو هغې له به غاړه ورکړې. بس دلته له موږ غاړه ورکړه. अलग ही लेवल का बंदा था. نو دلته کې د خپل کار په طرف باندې روان شو. چې لږ مخکې لاړو نو دې ملګری وي دا دی ورته یو شارټ کټ لاره ورته راویم. بس ځای چې زو په دې باندې نو په دې باندې چې ووتو نو توبه. نو چې په دې لاره هم څه لږ ډېر مزل وکړو مخکې لارو نو توبه داسې لاره ورته به وایي چې پولیس رات لاره ده ده. ما ورته وی هلکه دا لار ډېره خرابه ده را واپس شات ده. وی نه نه دا ډېره صحیح لار ده په دې باندې زه ځم راځم. ویم زه صحیح ده ورځه پې. ما ورته وی زه ورځه پې نو زه الله د خیر وکړي. خو چې دې ځای ته راورسېدو نو اوبو سیندو ما خو ورته وویل هلکه را واپس شه. نو دا کې راته را موټر سایکل هم بانډه شو. ویم تا ته ما ووایي چې زموږ دا قسمت موږ ته معلوم دی. خو ته وی نه نه صحیح ده چې دا دی مې د تماکو ته خیال شو. نو ما ویل تماکو هم بس را رسېدو ولري بټې ته کیدای شي اوس سټارټ شي. نو ویم بیا به ماشاءالله د ډېرو خلکو روزګار سټارټ شي. داسې خاموشي ده که نه چې د کوړ اواز به هم پکې نه ښه صرف مرغۍ او شور به راځي خو هغه ډېره غټه مزګي ده مرغو اوازونه. سهار وختي کې دا کمالات دي یو جدا سکون یې نورې ورځې جدا دا ټوله ورځ یو دغه ته که یو طرف ته کوو دا ګنټه دوه بل طرف ته که نو داسې خاموشي که نه چې بیخي د ماشي پکې هم درک نه لګي ډېره زیاته خاموشي. اوس موږ د خپل میشن خواته راورسېدو او که زموږ اوس چې دغه میشن دی او که دا میشن هم دی دا خوا کې را سره دی. اوس چې زموږ کوم میشن دی اتره ازوی را پسې سهار وختي راغی را پاسې چې زه بوسله نو بوسلې راوستو او وشتنه په خپله چې اوس کم بوس دی دا شاته چې کم ښکاري دا دی او که هغه ځای مخې ته یو ټوپکې دی دا دی. خو هلکه زر راشه که نه چې بس بېغمه شو چې زر زره مشران وي کو شیر یې کو ګیر یې. نو بس نن موږ سره هغه کیسه وشوه ودو کور ته را پسې سهار وختي راغی ځای چې زه بوسله نو موږ ورته دا خو ظالمه ډېر زیات وختي دی چې نښه نښه کېږي چې بس واپس راغلی یو یم زه صحیح ده چې زه ورځو پې نو چې سهار وختي دی بوسو پسې لاړو نو چې سونور راخته نو موږ بوس ډک کړو. ما دې ته وې سهار وختي کې دا کمالات دي ماشاءالله. ویم زه شکر دی چې پرخه کې ته بېغمه شو چې بوس هم ختم کړو. دې خوا رالو دې سوړو ته کېناستو نو بس دې ملګرو وې راځئ چې چای وڅښو. نو ما ورته ویم راځئ توره مو کړه چې چای ورته وڅښو. نو بس چې دلته کې چای ته کېناستو چې هم وڅښلې او څو ګوټه نو دته مې ویل که هم د ګاډي بندوبست کوه چې زر زر ته بېغمه کېږو چې بس ځو. कूड़ता बड़ा वापस कूड़ता बड़ा उगड़ चट बड़ा نو موږ به د خپل ویلاګ دلته کې اختتام وکړو. که ملګرو ویلاګ هم خوښ شي نو چینل ځان سره سبسکرایب کړو په فیسبوک باندې فالو کړئ. پښتنو الله هم ټول عمر آباد او خوشحال ساته سره زما. که ویلاګ هم خوښ شوي او که نیم خوښ شوي چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. اپنے ٹائم ضائع کرنے کے لیے مجھے فالو بھی کریں.